باچا سلامت ته خو نن په بدل انداز کې نه راوتی. څه مطلب؟ ته خو به نور کله په قسمه قسم کالو په شاهي جامو په دې کې به راوتې. ما وی چې زه خپل ریاست ته خلک وګورم چې په څه حال کې دي. څه شو هغه خلک چې د دې دنیا باچاهان وو؟ لاړو او که نه څه تلي او څه روان دي. ګیرا کافر هم د دې لوی علاقې باچا و، هغه هم لاړو او که نه. باچا خو یو الله دی. لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. باچا سلامت آوازونه نه راځي. ولې نه راځه؟ دې طرف ته راځي وایي ګورو. لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. اے بهلول لیونیا، سکار روزګار دې شته که نه کاسې دلې پروت دی؟ لیونی باچا راباندې بیا راغلی، لیونی باچا بیا راغلی. اله باچا سلامت تا ته خو لیونی ووې. چا ته یې لیونی وویې؟ که ده ما ته لیونی ویلی وي نو زه په دې توره باندې ده سر غوڅ کړم. باچا لیونی دی، باچا لیونی دی. بهلوله لیونی راکوشه. باچا لیونی دی، باچا لیونی دی، باچا لیونی دی. یو چانس ته بل در کوم ووایه چې څوک لیونی دی. تو لیونی، تو لیونی دی. باچا سلامت دی په خپله لیونی دی ځکه بل ته لیونی وایي. بهلوله زه د دې ملک باچا یم، زه دا ملک چلوم. ته څه کوې؟ ته خو ثابته ورځ دلې ناست یې، سکار روزګار نه کوې او اوس راته ووایه چې زه لیونی یم که تو؟ احمد ته چې په یو معمولي سفر ځې نو ته د ځان سره څه څه وړې؟ زه ښه مضبوطه سوارلۍ او د خوراک دپاره لږې روپۍ او خدمتګاران بوځم. دا دومره هر څه ته ځان له څه دپاره بوځې؟ ځکه چې په سفر ځم نو زما د هر سره ته ضرورت راځي. ته چې د دې سفر دپاره ځان دومره ډېر سره تیاروي نو د آخرت هغه لوی سفر دی. زه د دې لوی سفر دپاره تیاری کوم. ما دا دنیا پرېښودې ده ځکه چې دا دنیا بې وفا ده او د هغې لوی سفر دپاره تیاری کوم ځکه چې هغه همیشه همیشه ده. ته د دې بې وفا دنیا دپاره دومره ډېره څه کوې او د آخرت هغه لوی سفر ته نه هېر کړې. د هغې دپاره تا څه کوي؟ باچا سلامت اوس راته ووایه چې زه لیونی یم که تو لیونی یې؟ بهلوله تا او زما د دنیا نړه تور کو، لږ نور نصیحت راته وکړه. په قرآن سره ځان پیوس که، په قرآن سره ځان پیوس که. په قرآن پورې به ځان پیوس کوم، قرآن پورې به ځان پیوس کوم. بهلوله ومې منله چې زه لیونی یم، ته لیونی نه یې. زمونږ دربار ته چېرته راشه، خوراکونه به درباندې هم وکړم، هلته زمونږ خلک دی هغوی ته به نصیحت هم وکړم. باچا سلامت زه چې ستا دربار ته درشم او ستا نه ډوډۍ وغواړم نو هله به راکې؟ نه بهلوله داسې نه ده، ته زما دربار ته راشه، زه به ستا لپاره ناشنا خوراکونه تیار کړم او زه به خپلو ځوانانو ته وکړم چې تا به زما دربار ته راپرېږدي. باچا سلامت چوپ شه، زما د عمر ما ته پته نشته
زه به کله مړ کېږم او ستا دربار ته ځکه نه درځم زما سره دا یره ده ستا په دربار کې راباندې ملک الموت راشي او مړ شم چا سلامت زه جهنم د اور نه یریږم او د جنت ډېر شوقین یم که چېرې ما ته ستا په دربار کې مرګ راشي نو بیا به زما حالات ډېر خراب وي صاحب ما په دې خوشي ځي کې یوازې پرېږده چې په دې کې راله مرګ راشي ستا د دربار د تلو نه یریږم بهلوله ومې منله چې زه لیونی یم زه نه لاړم